د کہانی په شروعات کې موږ ته د کالج سټوډنټان ښایي چې د چکر د پاره نیویارک نه پیرس ته روان وي. ټول د دې چکر د پاره ډیر زیات خوشاله وي، خو یو هلک چې د هغه نوم الیکس وي چې هغه ته په ایرپورټ باندې څه عجیبه محسوسیږي او هغه خپل ځان ته یو خطره محسوس کی. کله چې هغه اخوا دیخوا وګوري چې د دغه ځي هر څه دته څه د ویلو کوشش کوي. په دې کې دغه کاونټر جینۍ هم ورته ووایي چې ستا د ډیپارچر وخت ستا د پیدایش ورځ ده، یعنی 25 سپتمبر، او د ډیپارچر وخت هو 25 منټه او 9 بجې. په دغه ایرپورټ کې یو غانه هم شروع و او کم سنگر چې دغه غانه ویلی و هغه د یو پلین په کرش کېدو کې وفات شوی ده. الیکس ته دغه شان مختلف پوینټس ملاویدل، خو هغه بیا هم دغه جهاز ته وروخیږي چې د څنګه د جهاز په سیټ کې کینی. د خواته یو دوه جینکۍ راشي او دته د سیټ د بدلولو ووایي. بس الیکس هم خپل سیټ هغوی ته فریدي او خپل ملګري ټاټ خواته لاړ شي چې د څنګه په سیټ باندې کینی نو د ویني چې د مخکینی سیټ لاک خراب دی. الیکس ته دلته هم محسوس شي چې په دې پلین کې څه خرابېدو ولدي او د ډیر زیات غبراو شي. د غوښتل چې زه د پلین نه کوشم، خو د هغې څه پیدا نه وه ځکه چې جهاز د الوتېدو دپاره روان شوی و او په دې کې جهاز هم پاسېدو والا و. په جهاز کې چې څومره دننه هم مسافر وو ټول ډیر زیات خوشحاله وو، خو څنګه چې دغه جهاز پاسي نو په دې کې څه عجیبه خرابي راشي او دغه جهاز د پایلټ د کنټرول نه بهر شي. ټول مسافر ډیر زیات ویریږي او دغه جهاز یو طرف مات شي او په دغه مات طرف د دې نه ډیر مسافر پرې هم وځي او په دې دوران کې دغه جهاز ته اور هم ولګي او یو غټ بلاست هم پکې وشي او دا ټول مسافر په هغې کې راګیر شي. او په دې کې دا الیکس هم شامل وي چې په دې کې اچانک د الیکس سترګې وغړیږي. په حقیقت کې دا د خوب لیدو، لیکن په دې باندې د ډیر زیات حیران شي او د چې کم څه هم په خوب کې لیدلی وي هغه د مخې ته راشي. نو آیا دا د صرف یو خوب یا رښتیا کېدو والا و؟ په دې باندې ډیر زیات حیران شي او په حقیقت کې هم هغه دوه جینکۍ هم هغه شان چې د څنګه په خوب کې لیدلی وي د مخې ته ولاړې وي، څنګه چې په خوب کې دته د سیټ د بدلولو ویلی و. په دې کې الیکس ډیر زیات ویریږي او دغه سیټ نه په تیزۍ سره راپاسي او خپل مرګري ټاټ ته وایي چې د خپل سیټ نه مخکې سیټ والا لاک وګوره چې وویني نو هغه هم هغه شان مات وي چې څنګه د په خوب کې لیدلی وي. ټول ارڅه هم هغه شان روان و څنګه چې د په خوب کې لیدلی و. مخکې چې کم څه هم راتله والا و هغه بالکل په حقیقت کې د په خوب کې لیدلی و چې را روان د سره څه کېدو والا دي. په دې کې الیکس چیغې کوي چې دا جهاز تباه کېدو والا دی. د هغه خبرو اورېدو نه پس باقي مسافر هم ډیر زیات حیران شي او د الیکس کلاس پیلو کارټر د هغه سره جګړه شروع کی چې په دې کې دوی دواړه د پلین نه سکیورټي ګارډ راکوز کی او ورپسې خپل ټول کلاس پیلو هم راکوشي. الیکس د خپل ټول کلاس پیلو ته وایي چې ما جهاز تباه کون ولیدو او دا یو خواب نه بلکې یو حقیقت دی. چې دا خبره کارټر واوري نو د هغه سره دوباره جګړه سٹارټ کی. دوی دواړه جګړه کوي چې دوی نه جهاز والوزي، خو مخکې چې کم څه کېدلو ولدي هغه زموږ د سوچ نه هم بهر دي. چې په دې کې د الیکس ټولې خبرې په حقیقت باندې واوړي، څنګه چې جهاز والوزي نو هغه تباه شي او یو غټه دماکه وشي. چې دا وویني نو د الیکس ټول ملګري ډیر زیات حیران شي او هغه ته په عجیبه نظر سره ګوري. د الیکس د ملګري ټاټ رور هم په دغه پلین کې وي چونکې دا خبر الیکس ورکړی وي. په دې کې منیجرز راشي او د ده نه پوښتنې کوي او په الیکس باندې شک کوي چې دا جهاز به د تباه کړی وي ځکه چې الیکس د جهاز د الوتېدو نه مخکې دته خبر ورکړی چې جهاز تباه کېدو والا دی. خو دغه منیجرز او پولیس دوی ته هیڅ هم نشو ویلی ځکه چې د دوی سره هیڅ ثبوت هم نه و. چې په دې کې د دوی والدین راشي او دوی د دغه ځینه خپل کور ته بوزي. د اکسیډنټ نه یو کم 50 ورځې پس په کالج کې یو پروګرام ایښی وي ځکه چې په دغه پلین کې یو کم 50 خلک مړه وي. په دې پروګرام کې د ټولو سټوډنټس والدین هم راغلي وي. د ټاټ فلار الیکس ته ډیر په عجیب نظر سره ګوري ځکه چې هغه د خپل زوی قاتل بل څوک نه هم دغه الیکس ظاهروي. خو ټاټ ته ډیر واضحه پته وي چې د هغه په مرګ کې د الیکس هیڅ قصور نشته. په دې په وجه د الیکس او د ټاټ ملاویدل بند وي. د الیکس ټیچرز هم د هغه نه ناراضه وي او د هغه سره یوې خبرې ته هم تیاره نه وي. په دې کې یو جینۍ چې د هغې نوم کلیر وي چې د الیکس کلاس پیلو هم وي. په دې ټولو کې صرف دې منل چې الیکس د دوی ټولو جانونه بچ کړي دي. دوی ټولو ځان ډیر خوش قسمته ګڼلو ځکه چې دوی ته داسې لګېدله چې موږ خپل مرګ ته شکست ورکو. خو آیا ولې داسې کیږي چې څوک خپل مرګ ته شکست ورکي؟ داسې هیڅ کله نه کیږي بلکې دا د هغوی یو غلط فهمي وه ځکه چې په دې ځمکه هم د چا نیټه پوره شي نو د هغه دپاره څه نه څه وجه الله تلاش کوي او مرګ د هغه دپاره څه نه څه پلان تیار کړی وي. د شپې الیکس اخبار ګوري چې په دې کې کړکۍ ته یو مرغۍ راشي چې د هغې د پاسولو دپاره الیکس کړکۍ کولاو کی او اخبار په هغه باندې ورواړتی چې یو
د هوا په پکی کې هغه اخبار اونخري او هغه اخبار ټوټي شي او یو ټوټه راشي چې هغه په الکس باندې را پریوزي. په دغه د اخبار ټوکړې باندې چې د چا نوم لیکل شوی وو هغه بل هیڅوک هم نه بلکې د الکس فرند ټاټ وی. الکس دا ظاهروله چې را روان مړ کېدو والا بل څوک نه بلکې د هغه فرند ټاټ دی چې په دې کې ټاټ ښودل کېږي چې هغه په واشروم کې وي چې په دې کې د هغه خپه اوخوږي او سر یې شیشې ته ولګي او یو تار د هغه مړی ته راشي. د خپل ځان د بچ کولو ډیر زیات کوشش وکړي خو د هغې هیڅ هم څه پیدا کېدو والا نه وي او هم په دغه ځای کې د خپل مرګ ته ورسي. الکس ډیر په تادۍ کې د ټاټ کور طرف ته را روان وي خو د هغه دلته راتلل هیڅ پیدا ونه کړي ځکه چې هغه ډیر زیات لیټ شو. د ټاټ پلار ته لګېدا چې هغه خودکشي وکړه خو الکس هغوی ډیر پویه کولو کوشش وکړي چې ټاټ کله هم خودکشي نشي کولی. په سباله الکس د کلیر خواته لاړ شي ځکه چې کلیر یو داسې کلاس فیلو وه چې هغې په ده باندې یقین کولو. الکس هغې ته وایي چې ټاټ به کله هم خودکشي نه وي کړي چې دوی فورا د ډاکټر خواته لاړ شي. چې کله دوی د ډاکټر سره ملاو شي نو هغه ورته وایي چې دا خودکشي نه وه ځکه چې ټاټ د دغه تار لرې کولو ډیر زیات کوشش کړی و خو هغه په دې کې ناکامیابه شوی و. او دغه ډاکټر دوی ته دا هم ووایي چې کله هم انسان ته مرګ راځي نو د هغې دپاره هیڅ څیز ته ضرورت نه وي او مرګ انسان په یو عجیبه طریقه سره د دې دنیا نه وړي. الکس په سوچ کې شي چې موږ خو دا ګڼله چې موږ مرګ له شکست ورکو خو داسې ونه شوه. ډاکټر ورته وایي چې هر چاته مرګ راتلو واله دی او دغه مرګ د هر چا دپاره یو عجیبه پلان کوي. څومره هم چې د دوی کلاس فیلو دي دا به ټول مړه کیږي. چې کله کلیر او الکس چای څښلو دپاره یو هوټل کې کینی نو الکس کلیر ته وایي کو دا پیرا کله هم چاته مرګ راتلو نو موږ به ډیر په هوښیارۍ سره هغې ته یو پلان تیارو او د هغه مرګ ته به شکست ورکوو ځکه چې موږ یو پیرا مرګ ته شکست ورکړی دی او دا ځل به بیا هم ورکوو. په دې کې دا ټول ملګري بیا راټول شي چې په دې کې اچانک د کارټر ملګري د یو بس سره اکسیډنټ وشي. په دې لیدلو سره ټول ډیر زیات حیران شي او دوی پوه شي چې موږ مرګ ته شکست ورنکو. اوس هم دغه مرګ د دوی خواته ګرځي. کله چې شپه شي نو الکس په ټي وي باندې نیوز ګوري چې په دې کې دی وویني چې د دغه جهاز بلاست څنګه شوی و او دا په څنګه طریقه باندې شوی و چې په دې کې د نظر په خپل سیټ باندې پریوزي او په دې کې د ته پته ولګي چې د ټول نه مخکې مړ کېدو والا ټاټ او مخکې څوک او د هغې نه پس څوک مړ کېدو والا دي. دا ټول د ته پته ولګي او د مړ کېدو دا ترتیب د ته ډېر په ښه طریقه سره معلوم شي. په دغه ترتیب کې چې کم مخکې کسان وي هغه مړه شوي وي او د وروستنو کسانو نمبر را روان وي او را روان وار د ټیچرې وي. په دې په وجه الکس د خپل ټیچر کور ته ډیر په خاموشۍ سره لاړ شي خو د هغه ټیچر هغه وویني او د هغه ټیچر پوه شي چې ګنې ما د الکس وجني او هغه پولیس ته کال وکړي او په دې کې دغه پولیس راورسي او الکس د خپل ځان سره د دغه ځینه بوزي. دغه پولیس د الکس نه تپوس کوي چې په دې نیمه شپه باندې د دغلته څه کوي. په دې کې الکس پولیس ته ټوله واقعه ووایي چې دا پیره د مړ کېدو نمبر د هغه د ټیچر دی خو پولیس د ده په خبرو باندې یقین نه کوي. خو پولیس سره د الکس خلاف څه ثبوت هم نه وي او دوی الکس په خپله لاره باندې پرېږدي. بل طرف ته هغه موږ ته ښایي چې هغه په خپل کور کې یو ګانه لګولې وي او دا هم هغه ګانه وي چې د چکر په ورځ په ایرپورټ کې لګېدلې وه. د نه پس دا په یو پیالۍ کې ګرم چای ور واچوي خو هغه د هغه چای نه ویریږي او توی کی او په دغه کپ کې څه واوره او پیپسي واچوي چې د دغې په وجه دغه پیالۍ کرک شي. څنګه چې دا د دغه پیالۍ نه اوبه څکي د هغې نه هغه لیک کېدو والا اوبه د هغې په کمپیوټر باندې ورفریوزي چې په دې سره دغه کمپیوټر خراب شي او دا ټیچر دغه کمپیوټر خواته ورشي چې اچانک په هغې کې اور ولګي او دغه کمپیوټر تباه شي او د دغې د شیشې یو ټوکړه د ټیچر په خولې کې ورشي او د کور نور حالات هم ډیر زیات خراب شي. دا په ځمکه پرته وي چې بره د میز نه د کپړې د راښکلو کوشش کوي او څنګه چې هم دا دغه کپړه راکاږي چې په دې کې د دې په هیټه باندې یو چاړه راپریوزي. د الکس د رارسېدو نه مخکې هر څه دغلته تباه شوي وي او دغه ټیچر هم ډیر زیاته زخمی شوي وي او حالت یې ډیر زیات خراب وي خو د دې په باوجود الکس د هغې د بچ کولو کوشش کوي چې په دې کې دغلته یو بله دماکه وشي او یو کورسۍ سیده د هغې په خېټه راپریوزي چې هغه چاړه په هغې کې نوره هم وردننه شي او په دې کې دغه ټیچر هم خپل مرګ ته ورسي. الکس ډیر زیات ویریږي او د هغې د هېټې نه دغه چاړه راوباسي او دته دا پته هم ولګي چې په ډیر غټ مصیبت کې ګیر شوم. په کور کې دننه ډیر زیات اور لګېدلی وي او په دغه کور کې دننه ګیس هم موجود وي. څنګه چې الکس د کور نه بهر ته راوځي چې په دې کې د الکس یو ملګری دی وویني او دغه کور هم د ګیس د وجې تباه شي. دغه ملګری پولیس ته بیان ورکي او دغه پولیس د الکس د تلاش کولو کوشش کوي. په دې کې کلیر د الکس خواته راشي او د هغه نه تپوس کوي چې را روان د مرګ نمبر د چا دی خو الکس هغوی ته هیڅ هم ونه وایي ځکه کو دوی ته او هم وایي دوی په دې باندې یقین نه
کوي خو را روان نمبر د کارټر وي الیکس د نمبر نه ویلو په وجه باندې کارټر ډیر غوسه شي چې مړ کېدل خو اسې هم یو پیره دي ولې نه چې په دې سات هم مړ شم د خپل ګاډي لا ډیر زیات سپیډ ورکی او ډیر یو خطرناک ډرایوینګ سٹارټ کی د نه پس خپل ګاډي د ریل ګاډي د فټلې د پاسه ودروي چې په دې کې الیکس او د هغه فرند د ګاډي نه راکوشي خو کارټر دغه ګاډي نه راکوزيږي او په دې کې په دغه پټلې باندې ریل ګاډي هم را روان وي چې کارټر څنګه ریل ګاډي وویني نو هغه وایي چې داسې ډایرک خو به هم نمرم او په دې کې د ګاډي سٹارټوي خو بیا د هغه ګاډي نه سٹارټيږي او په دې کې د دې پته ولګي چې د مرګ دیزي ته هم د پلان کړي وو یعنی کارټر به هم په دیزي باندې مري په دې کې کارټر د خپل ګاډي نه راکوزیدو کوشش وکړي خو د هغه دروازې هم لاک شوی وي هغه سیټ بیلټ هم کولاوي خو هغه هم نه کولاويږي د کارټر د مرګ ټیم را نږدې وي او مرګ بالکل هغه ته مخامخ وي خو په دې کې یو پیر بیا الیکس مرګ ته شکست ورکي یعنی هغه ډیر زر کارټر د ګاډي نه راوباسي او هغه د خپل مرګ نه بچ کی او وس چې الیکس مرګ ته شکست ورکو نو را روان نمبر به د چاوي ځکه چې کم کس مرګ ته شکست ورکي نو د هغه نمبر بدلیږي او نمبر بل مرګري طرف ته اوړي خو چې دوی په دې خبره باندې خبريږي چې را روان نمبر د چا دی او را روان نمبر د بل هیڅ چا هم نه بلکې د دوی د مرګري وي چې دوی سره هم دغلطه راغلي وي چې په دې کې دغه ګاډي نه یو وړه شان د وسپنې ټوکړه راشي او د په مړی باندې ولګي او د وجود نه سر جدا کی او د هم په دغه ځی باندې مړ شي چې په دې کې الیکس ته هم پته ولګي چې څوک هم د خپل نمبر نه بچ شو نو دا نمبر به بیا په بل باندې راځي او دغه شان به دا یو دایره په شکل کې تاویږي ځکه چې کارټر خو بچ شو او ځکه خو اوس نمبر صرف د الیکس او د هغه د کلاس پیلو د کلیر دی او را روان نمبر د بل هیڅ نه بلکې د الیکس وی الیکس خپل کور ته لاړ شي او ځان الته بند کی په دروازو باندې ټایپ هم ولګوي خو دته چې څنګه پته ولګي چې نمبر زمانه بلکې زما د کلاس پیلو د کلیر دی ځکه چې کلیر د ګاډي په اولی سیټ کې ناستوي دلته کلیر ته هم د الیکس باره کې ډیر ټینشن وي او هغه پولیس ته د الیکس پته ورکي ځکه چې دغه پولیس الیکس بچ کی دلته الیکس د کلیر د بچ کولو لپاره د کور راوځي چې په دې کې دغلته پولیس هم راشي الیکس د هغوی نه ځان بچ کی او وتښتي ځکه چې هغه ته ډیر واضحه معلومه و چې پولیس په دې کې هیڅ مدد نشي کولای بل طرف ته د کلیر په کور کې د بجلی یو تار را پریوزي او په دې کې کلیر د خپل سپی د بچ کولو لپاره د کور نه بهر راوځي په دې کې دغه کور په سویمینګ پول کې دغه تار را پریوزي او په دغه اوبو کې کرن خور شي او دا اوبو په دغه کور کې خوري شي خو کلیر د خپل سپی سره یو سیړی ته وخیږي او بیا په خپل گاډي کې کینی او خپل ځان به بچ کولو کوشش کوي چې په دې دوران کې الیکس هم دغلته را ورسي او د هغه د مدد کولو لپاره مخکې راشي د گاډي سلور وانو طرفونو ته اور لګیدلې وي او دغه د بجلی تار هم دغه گاډي د پاسه را پریوزي او په دې کې دا پته ولګي چې مرګ د کلیر د لپاره هم دا پلان کړی وو خو په دې کې الیکس یو پیرا بیا مرګ ته شکست ورکولو باندې کامیاب شي ځکه چې الیکس دغه تار راوالي او شاته یې وغورځي او په دې کې کلیر هم د گاډي نه راکوشي او په گاډي کې یو غټه دماکه وشي او دوی دواړه په دغه ځای کې بچ شي بیا شپږ میاشتې پس موږ وینو چې کلیر او کارټر د پیرس په ښار کې ګرځي او الیکس هم د دوی سره وي په دې کې دوی ټول ډیر زیات خوشاله وي چې موږ ټولو مرګ ته شکست ورکړی دی او دوی درې وانه خپل ژوندۍ ډیر په آرامه سره تیروي خو الیکس ته بیا هم دا محسوسیږي چې موږ مرګ ته شکست نه دی ورکړی الیکس دوی ته وایي چې د کارټر او د کلیر په مرګ کې ما دخل اندازي کړې و خو په دې کې زما نمبر چرته هم نه دی راغلی او دا سوچ بالکل د ټیک کولو چې په دې کې اچانک یو سړی هم هغه غانا وایي چې په هغه ورځ په ایرپورټ کې لګیدلی و الیکس ته په دې کې بالکل هم سټیک نه لګي په دې په وجه د دغه ځینه پاسي او زی چې په دې کې کلیر ویني چې یو بس ډیر په تیزی سره را روان دی ځکه کلیر الیکس ته ډیر په تیزی سره आवाज ورکي چې په دې کې الیکس خو دغه بس نه بچ شي او دغه بس د بجلی یو ستنې سره ولګي او په هغه باندې لګیدلې بورډ مات شي او لاندې را روان شي دغه بورډ د الیکس طرف ته را روان وي چې په دې کې په تیزی سره کارټر الیکس بچ کی یعنی مرګ د الیکس لپاره دا پلان کړی وو خو دوی دغه مرګ ته شکست ورکي او په دې کې د مرګ نمبر بل کستا واوړي او هغه بل هیڅوک نه بلکې کارټر وي په دې کې چې څنګه دغه بورډ د کارټر طرف ته را روان وي خو موږ ته په دې کې دا اونه ښایي چې کارټر مړ شو او کنه ځکه چې په دې کې د دې کہانی اختتام وشي او را روان پارت هم د دې ځینه شروع کېدو والا دی او د دې کہانی را روان پارت کتلو د لپاره موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایي او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ